د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشحال سعادت اخر هم د ولسمشر اشرف غني په اړه خپله خوله خلاصه کړه چې ملګرو د په تازه خبرو کې څه ویلي دي همدغه ویډیو تر پایه سره وګورئ زموږ ګرانټي یوټیوب چینل سبسکرایب او همدغه ویډیو در سره لایک کړئ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشحال سعادت د 11 میاشتو دندې کولو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ولسمشر غني وروستۍ پرېکړې ته کاملا احترام لرم. جنرال خوشحال سعادت وایي د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین په خص مې 11 میاشتې دنده ترسره کړه چې د دندې پر مهال مې په زورواکو قانون متونکو او ترهګرو پر ضد مبارزه وکړه او اوس د ولسمشر غني وروستي تصمیم ته کاملا احترام لرم. همداشان سعادت لیکلی دی چې د افغانستان د خلکو د غوښتنو جلالتمآب جمهور رئیس د هدایاتو او د افغانستان د نفاذه قوانینو سره سم خپله دنده پای ته ورسوله او هیله ده چې د افغانستان د خلکو د قناعت وړ ګرځېدلې وي. خوشحال سعادت افغان ځواکونه یو ویاړ بللی دی چې خپله سپېڅلې دنده په افغانستان کې ترسره کوي. خوشحال سعادت وروسته له هغې خپلې څرګندونې له افغان ولس سره شریکې کړې چې د هغه د دندې د لرې کېدا سره سم په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو خلکو په افغان حکومت نیوکې وکړې چې ګواکې له بریالۍ دندې یې لرې کړ. خوشحال سعادت څو ورځې وړاندې د افغانستان حکومت له لورې له دندې لرې شو او پر ځای جنرال عبدالصبور قانع اعلان کړل شو او د حکومت په دغه پرېکړې ګڼو افغانانو نیوکې وکړې. هغه مهال د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د کورنیو چارو وزارت نوی امنیتي مرستیال عبدالصبور قانع د یاد وزارت ملکي او نظامي کارکوونکو ته رسما ور وپېژانده. خوشحال سعادت به له دې وروسته په دفاع وزارت کې د ښوونې او روزنې د رئیس په توګه نوې دنده پیل کړي څو د افغانستان لپاره نوي جنرالان وروزي. افغان حکومت وایي چې تغییر او تبدیل د یو منل شوي ادارې اصول دي چې د مدیریت او مؤثریت او چارو کې د ښه والي په پار ترسره کیږي. و ګڼ شمېر افغانان د حکومت په دې پرېکړه سخت خواشیني دي او وایي چې جنرال خوشحال سعادت د افغانستان لپاره د یو کال په موده کې تر ټولو ښه او بریالی ماموریت ترسره کړ چې د امنیتي حالاتو ترڅنګ یې زورواکان لنډغر جنګسالاران مات کړل.